ننګرهار والي د امر بالمعروف د قانون تطبیق کمیټې غړو ته د حکیمانه فعالیت سپارښتنه وکړه. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایاتو اوریدلو رئیس محمد یاسین حق پرست او د امر بالمعروف د قانون د تطبیق ولایتي کمیټې غړو ته ولس سره د ښه او نیک چلند او د دې قانون په تطبیق کې د حکیمانه فعالیت سپارښتنه وکړه. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د ولایت په مقر کې د یو شمېر ادارو مسؤلینو سره د یو لړ موضوعاتو تعقیب او حل په موخه ولیدل. نوموړي د ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې ورسپارل شوي وظایف تعقیب او راپور یې ولایت مقام سره شریک کړي. ننګرهار کانال اماراتي شرکت مسؤلین وایي خرما بڼونو حاصلاتو ته په کتو پلان لري چې د خرما نوي باغونه جوړ کړي. مسؤلین دغه راز وایي د خرما نویو باغونو جوړولو برخه کې ورسره د متحده عربي اماراتو سرې میاشتې ټولنې مشرتابه د همکارۍ ژمنه کړې. ننګرهار کې شاوخوا 43,000 څارویو ته د لیونتوب مخنیوي واکسین پیل شو. د ننګرهار ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خپور شوي خبر کې ویل شوي د کرنې ریاست تر چتر لاندې د اروپایي ټولنې په مالي او د هایلینډ کمیټې په تخنیکي همکارۍ 42,250 وړو شخوند وهونکو څارویو ته د لیونتوب مخنیوي واکسین کمپاین پیل شو. او په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي اړوند د څیړنیز فارم د بیا رغولو چارې د 1.8 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې. مسؤلین وایي چې د دې پروژې لګښت د لوړو زده کړو وزارت له لوري تمویلیږي او چارې به یې په 2 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.